السلام علیکم ملګرو. دا تاسو ته بیکګراوند کې چې کوم ګلونه ښکاري ډېر زیات ښایسته ګلونه ښکاري او دا یو ډېر قیمتي بوټی دی. دې نه هومیوپیتھک دوايي جوړېږي. دې ته واټر هایسینت وایي. واټر هایسینت دې ته وایي او ګلې نیلوفر هم ورته وایي او په اردو کې ورته جلکم بیم وایي. د دې نه چې کوم هومیوپیتھک دوايي جوړېږي هغې ته ایکورنیا کرسایپس وایي. ایکورنیا کرسایپس د دې چې کوم تازه پاڼې دي هغه حاصلېږي. هغه تازه پاڼو نه مدر ټینکچر وځي او هغې نه دوايي په شکل کې بیا تاسو ته هغه میلاویږي او د ډېر زیاتې فایدې دي. پیشنټ ته ډایریا وي، تیزه وي، هغې کې ډېر ښکلی کار کوي. سکین ایگزیما کې سپونې وي یا سکین څه مسلې وي هغې کې ډېر ښکلی کار کوي. بدهضمي کې ډېر ښکلی کار کوي، د چا هاضمه خرابوي. نو دا واټر هایسین نه چې کومه هومیوپیتھک دوايي جوړېږي ایکورنیا کرسایپس نو هغه دې کې ډېر زیات بیسټ ریزلټ دی. دې سره سره دې نه چې کومه دوايي جوړېږي ایکورنیا نه دا په سویلینګ کې ډېر ښه کار کوي. کوم بدن کې پړسوب وي، سویلینګ وي، سګزک وي، زخمونو کې ښه کار کوي. یا چې چا کولیسټرول ډېر های وي نو کولیسټرول لیول په باډي کې دا نارمل کوي. نو ډېر زیاتې فایدې تاسو کتلی شئ. خو دا تاسو په فروټ فارم کې خپل ډایرکټ مه استعمالوئ لکه پاڼې یا ګوله، ځکه چې هغه حکیمان صاحبان استعمالوي او خپل انداز سره خپل مقدار سره هغه اخلي نو هغې سایډ افیکټ کیدی شي که تاسو ډایرکټ استعمالوئ. خو که چېرې تاسو د دې مدر ټینکچر هومیوپیتھک دوايي ایکورنیا کرسایپس استعمال کوئ د هغې سایډ افیکټ نشته دی او د هغې فایدې ډېرې زیاتې دي. د هغې طریقې استعمال داسې دی چې تاسو 5 کترې سهار غرمه ماښام ډوډۍ نه نیمه ګنټه مخکې یا نیمه ګنټه پس په تازه اوبو کې اچوئ او هغه استعمالوئ. انشاءالله تاسو به ډېره زیاته فایده کېږي. دې فایدې هم ډېرې دي خو نقصان یې دا دی چې اوبو کې چې کوم آب حیات وي هغې لپاره نقصان دی. اکسیجن کمی دې سره راځي او ډېر ښایسته ښکاري. تاسو کتلی شئ د دې نه هومیوپیتھک دوايي جوړېږي هغې ته وایي ایکورنیا کرسایپس او ډېر زیاتې فایدې لري او دا اکثر د اوبو د پاسه کېږي. اکثر چې کوم تالابونه وي کوم ځای کې اوبه ډېرې زیاتې ولاړې وي نو هغې کې دا کېږي. تاسو کتلی شئ او ډېر زیات بینیفټس لري. خو کوشش بس کوئ چې تاسو د دې ډایرکټ استعمال مه کوئ ځکه چې که ډایرکټ تاسو ګل یا پاڼې استعمالوئ دوايي جوړوئ نو باید تاسو هغومره علم نه وي په دې صرف حکیمان صاحبان پوهېږي نو هغې لپاره صحیح ده. خو که تاسو دوايي استعمالول غواړئ نو دې نه چې کومه دوايي جوړېږي مدر ټینکچر هغه ایکورنیا کرسایپس هومیوپیتھک دوايي ده هغه تاسو سټور کې میلاو شي هغه استعمالوئ هغه به انشاءالله تاسو له ډېر زیاتې فایدې درکوي.